سلامونه، وخت مو په خیر. لنډو خبرونو ته ښه راغلاست. د کونړ امنیه قومندانۍ د جرمونو سره د مبارزې پولیسو د خپلو پلټنو پر مهال د دغه ولایت شیګل ولسوالۍ په هلالزو سیمه کې د وسلو مهماتو یو ډیپو کشف او ترلاسه کړی. په دغه ډیپو کې 6 میله کلاشینکوف، 2000 پیره د پیکا، 550 پیره د دهشکي او 1 پیره د هوان مرمۍ امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. د اطلاعات او کلتور وزیر ملا خیرالله خیرخوا کندهار ته د سفر په ترڅ کې د دغه ولایت له والي سره کتلي. هغه په دې کتنه کې د بهرنیو سیلانیانو په راتګ د یو شمېر تاریخي ابداتو پر ترمیم او یو شمېر نورو فرهنګي او تاریخي موضوعاتو خبرې کړې دي. د قطر سرې میاشتې ټولنې رئیس حسین یونس د افغاني سرې میاشتې له رئیس شیخ شهاب الدین دلاور سره په کتنه کې ویلي چې نږدې ورځو کې به په افغانستان په لرو پرتو سیمو کې 10 روغتیايي مرکزونه جوړ او په فاریاب، فراه او هلمند ولایتونو کې به له 800 کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړي. د اوبو او انرژۍ وزارت مسؤلین وایي چې د لغمان شاهي کانال د کیندنې چارې په چټکۍ سره روانې دي. دا کانال د 70 کیلومترو په اوږدوالي سره له الینګال ولسوالۍ څخه پیل او په قرغۍ ولسوالۍ پورې غځیږي. د هلمند د کرنې، اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست مسؤلین وایي د کرنې ریاست پر اړوند ملکیت د خصوصي سکتور له لورې د شاوخوا 240 میلیونه افغانیو په ارزښت د شیدو د پروسس یوه پخوانۍ فابریکه بیا فعاله کړه.